طالبانو روح المانی دلته یوه خبر کوي، وایي هر یو مقصود کار چې محمود وي، یو مقصود وي د تا، یو هدف دی وي، خو دا هدف محمود وي، دغه محمود او مقصودي عمل ته چې ته ورځې دوه لارې لري، د دروغو له لارې نه هم ورتلی سي، د رښتیا لارې نه هم ورتللی سي، نو دروغ دلته ناروا دي. خبر پوه یو محمود کار ده او مقصود کار ده، دې ته دوه لارې سته، که د دروغو په لارې هم ورتلی سي او د چا په لاره هم ورتلی سي، نو په کومه لار به ورځي؟ که د دروغو په لاره ورغلې دا دروغ دلته ناروا دي. دا یو. او که چیرې یو مقصود کار و او محمود کار و، خو ده ته د چا لاره نه وه، په دروغو چې ورتلې په رښتیا لاره نه وله، مجبور یې دروغ به ورته وایي چې د محمود او د مقصود ته ورسېږي، نو بیا دروغ ویلل څنګه دي؟ نو یا به که چیرته دا محمود او مقصود مباح و، دروغ ورته مباح دي، که واجب و ورتلل څوک دي ورته؟ واجب دي. قاعده خو پوه سولې